لیکوال سعادت حسن منټو. ابو ټانګوال ډیر مست او پور خیال مینو، اس او ټانګې هم په ټول ښار کې نمبر وړی و. معمولي سورلي خو به یې هیڅ نه کینوله. د ګوتو په شمېر څو ټاکلي کسان یې ورځني ګاکان وو چې هره ورځ به یې ترې 15 روپۍ ګټلې او دته دغه بس وي. ابو د نورو ټانګوالو غوندې د نشو عادت نه لاره، خو د پاکو سوتره کالیو اغوستو او هر وخت د مست خوښ اوسېدو سخت شوقي و. کله به چې د ده ټانګه د ګونګروګانو او شرنګانه یو په شرنګ و شور کې پر سړک تېرېده، د خلکو سترګې به سم له واره ورپسې واوښتې. هغه د مست ابو راغی. څومره په ناز ناست دی، پګړۍ یې څنګه کږه تړلې ده. د خلکو د خبرو په اورېدو به د ده په اورمیږ کې یو مست کوت را پیدا شو او د ټانګې د اس تګ به نور هم ښکولې او مستانه شو. ابو د اس واګې داسې په لاس کې نیولې وې لکه نیولو ته چې بیخي ضرورت نه وي، او لکه آسې چې د ده له اشارو پرته روان وي، لکه بیخي چې د څښتن امر ته اړ نه وي. کله کله خو به داسې برېښېده چې ابو د هغه اس دواړه یوه هستي وي او هغه هستي له ابو پرته بل څوک کېدی شوی. هغو سپرلی و چې ابو به نه وړی، په زړه زړه کې به یې ده ته خیرې کولې. خدای دې غرور مات کړي، خدای دې ټانګ او اس په سیند یوسي. د ابو پر شونډو به تل د بریتو تر سیوري لاندې یو باوري موسکا خپره وه. په لیدو به یې څو نور ټانګوال سخت سوځېدل. ده ته په کتو څو نورو ځوانانو هم له یو بله ځایه پورونه وکړل او ټانګې یې جوړې کړې. په اوسپنیزو سامانونو یې سینګار کړلې، خو بیا یې هم د ابو غوندې دبدبه ونه مونده. هغه ګاکان یې په نصیب نه شول چې د ابو او د هغه په ټانګه مین وو. یوه ورځ غرمه ابو د ونې تر سیوري لاندې په ټانګه کې پر کاله ناست و چې په غوږ کې د یوه غږ بنګه شوه. سترګې ورلوڅې کړې، کتل یې چې یوه ښځه یې د ټانګې تر څنګ ولاړه ده. ایله یو نظر ورته وکتل، خو د هغې مسته ځواني یو دم پر زړه ننوته. ښځه نه وه، ځوانه نجلۍ وه، 14-15 کلنه، نری پری خو کلکه، رنګ یې غنمرنګې خو ځلېدونکی، په غوږونو کې د سپینو زرو وړې لښتۍ، نری لوړه پزه او پر سر یې وړوکی خال او ګود کمیس او نیلي وریښمین لنګ، پر سر یې ټیکری و. جیلۍ په پیغلو کې غږ وویل، وروره ته راډې په څو ځې؟ د ابو د شونډو موسکا شوخه شوه. هیڅ هم نه. نجلۍ سره شوه. څو روپۍ اخلې ته راډې؟ ابو په سترګو سترګو کې راونښته. له تا به څه شی واخلو نیکبختې، راځه راخیژه ټانګې ته. نجلۍ په ویره خپل کلک ټټر په لاسونو ورپټ کړ، حال دا چې لا له وړاندې پټ و. څنګه خبرې کوي ته؟ ابو موسکی شو. راځه یو ځل خو کښېنه، وا به یې خلم چې څه راکوي. نجلۍ لږ فکر وکړ، بیا یې پر پایدان پښه کېښوده او په ټانګه کې کېناسته. وی ویل، زه ژر مې سټیشن ته ورسه. ابو شاته ورته راوکتل، ډېره دې بیړه ده خوږې. هاي ته خو. نجلۍ خبره نیمه پرېښوده. ټانګه روانه شوه او پسې تله. څو سرکونه د اس تر نالونو تېر شول. نجلۍ وېرېدلې ناسته وه. د ابو پر شونډو شوخه موسکا نڅېده. ډېر ځنډ چې ووت، نجلۍ وپوښتل، سټیشن لا نه دی رارسېدلی؟ ابو په معنادار غږ وویل، رابه شي، زما او ستا سټیشن یو دی. څه مطلب؟ ابو نجلۍ ته مخ ور واړوه. مستې، ته دومره هم نه پوهېږي. زما او ستا سټیشن بس یو دی. هغه وخت لا یو شوی و چې د ابو سترګې در باندې ولګېدې. ستا پر سر مې دې قسم وي، ستا غلام دروغ نه وایي. نجلۍ پر سر باندې په لوسم کړه. سترګو یې په ښکاره نارې وهلې چې د ابو په مطلب رسېدلې ده. دا هم جوته وه چې د ابو خبره بده نه وه پرې لګېدلې، خو په دې کې زړه نازړه وه چې یا د دواړو سټیشن دی یو شي او که نه. ابو خو مستو ځوان دی، خو وفادار هم دی که نه. یا دا ورته خپل سټیشن پرېږدي چې ګاډۍ خدای خبر کله لا تللی و. د ابو غږ ټکان ورکړ. څه فکر کوي نیکبختې؟ اس په مستو خرامانه ګامونو روانو، شمال یخ لګېده. د سړک د دواړو غاړو ونې په منډه وې. ښاخونه یې رازنګېدل. د ټانګې د ګونګروګانو له یو رنګه شرنګا پرته د بل شي غږ نه و. ابو نجلۍ ته غاړه ورکږه کړې وه او په زړه زړه کې د نجلۍ غنمرنګې ښکلوله. لږ وروسته یې د ټانګې قیزې له اوسپنیزې جنګلې سره وتړلې او په یوه ټوپ د شا پر سیټ له نجلۍ سره کېناست. هغه غلې وه. ابو یې دواړه لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول. راکړه واګې دې زما په لاسونو کې. نجلۍ یوازې دومره وویل، پرې مې ده، خو سمدلاسه د ابو په غېږ کې وه. له هغه وروسته یې هېڅ زور ونه واهه. زړه یې په ټوپونو لکه له ګوګل نه چې الوتل غواړي. ابو ورو ورو په مینه ناک غږ ورته ویل، دا ټانګه پر ما له ځانه هم ګرانه وه، خو د 11 شریفې پر پیر درته قسم خورم چې دا به خرڅوم او تا ته به پرې د سرو بنګړي اخلم.
پخپله به څیرې شلیدلې جامې اغوندم خو تا به لکه شهزادګۍ ساتم. پر یوه خدای سوګند چې دا مې د ژوند لومړنۍ مینه ده. که زما نه شوې نو ستا په مخ کې به خپله مرۍ غوڅوم. بیا یې نجلۍ له غېږې جلا کړه خو دا زده څه راباندې وشول. راځه چې سټیشن ته دې ورسوم. نجلۍ ور وویل نه، اوس ستا لاس راباندې لګېدلی دی. د ابو سر ټیټ شو. ما وبخه. تیر وتم. ترسره به یې کړې دا تېروتنه دی. د نجلۍ په غږ کې ننګونه وه. لکه چا چې ابو ته ویلي وي چې ټانګه به دې له دې ټانګې مخکې کړې. ټیټ سر یې راپورته کړ. سترګې یې وځلېدې. پر ټټر یې لاس ورته کېښود. راځه نیکه بختې. ابو به سر درنه زاروي. نجلۍ لاس ور وړاندې کړ. دا دی لاس مې. ابو یې لاس په لاس کې ټینګ ونیو. پر خپلې ځوانۍ مې دې قسم وي. ابو دې غلام دی. پر سبا د ابو د نجلۍ نکاح وشوه. نجلۍ د ګجرات موچڼه وه او نوم یې عنایت یا نیتي و. له خپلوانو سره راغلې وه. هغوی پر سټیشن انتظار کاوه چې دا له ابو سره مخامخ شوې وه چې سمدلاسه یې د مینې ټول پړاوونه ووهل. دواړه ډېر خوښ وو. ابو ټانګه خو نه کړه خرڅه خو په خپلو ټولو سپمولیو پیسو یې دې ته د سرو لښتۍ جوړې کړې. څو جوړه ورېښمین کالي م ورته وکړل. د ورېښمینو اوږدو کمیسونو او لنګ په شغا کې به چې نیتي د ابو مخې ته راتله نو د هغه زړه به په نڅا شو. قسم مې دې پر پاکو پنجتنو وي، په دنیا کې تر تا ښکلې نشته. په غېږ کې به یې راکلکه کړه. ته مې د زړه راڼه یې. دواړه د ځوانۍ په مستیو کې ډوب وو. سندرې به یې ویلې، خندېدل به، سیلونه به یې کول او له یو بله به زارېدل. یوه میاشت همداسې تېره شوه. بله ورځ ناڅاپه پولیسو ابو ونیو. نیتي هم ونیوه. پر ابو د تختونې تور ولګېد. نیتي کلکه شوه خو بیا هم پر ابو 2 کاله بند واوښت. محکمې چې کله پرېکړه واوروله نیتي له ابو غېږه تاو کړه. په ژړا ژړا یې له دومره ویل زه بیخي مور و پلار ته نه ورځم، پر کور به کښېنم، ستا لارې به څارم. ابو پر ملا وټپوله ژوندی اوسې. ټانګه او اس ما دینې ته ورکړي دي. کرایه ترې اخله. د نیتي مور و پلار ډېره خواري وکړه خو دا نه ورسره ولاړه. له خواري وروسته یې دا خپل حال ته پرېښوده. نیتي یوازې اوسېده. دینا به هر ماښام دې ته 15 روپۍ کرایه وروړه چې د دې د خرڅې لپاره بس وي. د دې ترڅنګ د محکمو د ورځو بچت پیسې م ورته پاتې وي چې ورسره وي. په اونۍ کې به د نیتي او ابو یو ځل لیدنه په زندان کې کېده چې ډېره به لنډه وه. د نیتي سپمولې پیسې ټولې د ابو په خدمت کې ولګېدې. په یوه لیدنه کې ابو د نیتي د لغړو غوږونو په لیدو په موسکا ترې وپوښتل چې لښتۍ دې څه کړې؟ نیتي موسکی شو او د زندان ساتونکي ته یې وکتل. ورکې شوې. ابو لږ په غوسه شو. زما دومره هم خیال مه ساته. هر څنګه چې یم ښه یم. نیتي هیڅ هم ونه ویل. وخت پوره شوی و. په موسکا راووته خو په کور کې ښه وژړل. په ساعتونو به یې اوښکې تویولې ځکه د ابو روغتیا ډېره په خرابېدو وه. په دې لیدنه کې خو یې هیڅ نه پېژانده. دنګ و غټ ابو نور په ویلیدو نیم پاتې و. نیتي فکر کاوه چې د دې د بیلتون غم یې کړي خو خبره نه وه چې د هغه نرې رنځ او دا ناروغي ورته له پلاره راپاتې وه. د ابو پلار له ده هم دنګ و پلن و خو نرې رنځ په څو ورځو کې تر ګوره ورساوه. د ابو مشر ورور هم قوي ځوان و خو دې ناروغۍ هغه هم په ځوانۍ کې رالاندې کړ. پخپله ابو له دې حقیقته نه و خبر او کله چې د زندان په روغتون کې وروستۍ ساوي اخیستې نو په دردونکي غږ یې نیتي ته وویل که خبر وای چې دومره ژر به مرم نو پر خدای سوګند چې ته به مې نه کولې. ما له تا سره ډېر ظلم کړی. ما وبخه او ګوره. زما یوه نښه ده، زما ټانګه او اس. پر هغو پام کوه او د چیني زوی پر سر مې لاس راتېر کړه چې ابو مینه درته رالېږلې ده. ابو مړ شو. د نیتي هر څه مړه شول. خو هغه د حوصلې مېرمن وه. دا غم یې وګاله. په کور کې به یوازې پرته وه. ماښام به دینا راته او دې ته به یې ډاډ ورکاوه هیڅ اندېښنه مه کوه ورېندارې. له خدای سره د هیچا نه کیږي. ابو زما ورور و. پر ما دی چې حرف مر کېږي. د خدای په حکم به یې کوم. په اوله کې خو نیتي نه پوهېده خو چې د عدت شپې پوره شوې نو دینا پاک ورته وویل چې واده راسره وکړه. د نیتي په زړه کې راتېره شوه چې په دې کوی له کوره وباسي خو یوازې دومره یې ورته وویل وروره زه واده نه کوم. له هغې ورځې وروسته دینا بدل شو. مخکې به یې هر ماښام بې ناغې 15 روپۍ راوړې. اوس به یې کله کله 4 او کله 3. پلمه به یې دا وه چې بازار نشته. بیا به 2-3 ورځې ورکو. پلمه به یې کوله چې ناروغ وم یا به یې د ټانګې د پورزو خرابي یادوله.
اوبه چې له سره واوښتې نیتي ورته وویل دینا وروره ته نور ځان مه په عذابه وه ټانګه ماته وسپاره. له ډېرو هغه دغه وروسته دینا په نزړه ټانګه نیتي ته وسپارله. نیتي وروسته ټانګه ماجي ته وسپارله چې د ابو ملګری و. هغه هم څو ورځې وروسته د واده خبره وکړه. نیتي ونه منله نو د هغه سترګې بدلې شوې. خواخوږي او هر څه اوبو یوړل. نیتي له هغه نه هم ټانګه واخیسته او یوه ناپېژانده کس ته یې وسپارله. هغه خو بیخي پښې وغځولې. یو ماښام چې پیسو ورکولو ته راغی د شرابو په نشه کې و. په ډیوډۍ کې نیتي ته لاس ور واچاوه. نیتي ښه سپک کړ او له کاره یې وایست. اته تر 10 ورځې ټانګه بیکاره په طبیله کې پرته وه. د وښو او دانو خرڅلا بیله وه. نیتي په عجیبه جنجال کې راګیر وه. چا به ورته د واده ویل، چا به لاس ور اچاوه او چا به پیسې ترې وهلې. بهر به چې راوته خلکو به بد ورته کتل. یوه شپه ګاونډی پر دیوال ور واوښت او لاس یې ور واچاوه. نیتي فکرونو لیونۍ کړه. یوه ورځ په مغزو کې ور تېره شوه چې راځه په خپله ټانګه چلوه. لابو سره به چې پر چکر وتله هغه وخت به یې په خپله چلوله. د ښار په لارو کوڅو کې هم بلده وه. خو بیا یې فکر وکړ چې خلک به څه وایي. په ځواب کې مغزو ورته وویل چې څه خبره ده ښځې مزدوري نه کوي. دا د کولې په کانونو کې، دا په دفترونو کې، په کورونو کې ناستې د مزدورۍ والې خو به په زرګونو وي. خېټه خو به په یوه نه یوه لاره ساتي. له څو ورځو فکر وروسته یې پخپله د ټانګې چلولو تکل وکړ. پر ځان یې بشپړ باور و. په بسم الله یې ټانګه وتړله. نور ټانګه والي په لیدو هک پک شول. ځینو ریشخند پرې وواهه او ښه یې وخندل. چې مشران وو هغوی نصیحت ورته وکړ چې داسې مه کوه، مناسبه نه ده. خو نیتي ونه منله. ټانګه یې برابره کړه. اوسپنې او میخکې یې ور وځلول. په مینه یې راوایستله او په زړه زړه کې له ابو سره د مینې په خبرو بازار ته روانه شوه. ټانګه وال ورته حیران و. د نیتي لاسونه له ټانګې چلولو سره ښه بلد وو. په ښار کې واضح شوه چې یوه ښایسته ښځه ټانګه چلوي. خلکو به چې واورېدل نو پر سرکونو به یې لیدلو ته ولاړ وو. په اوله کې خو به نارینه سورلۍ پښه نیولې وې، خو وروسته هر څه سم شول او ښه ګټه روانه شوه. یوه دقیقه به یم ټانګه بیکاره نه وه. کله کله خو به پرې د سورلیو سره جنګ و. کار چې زیات شو نو نیتي د کار مهالویش برابر کړ. د سهار له 9 تر 12 او د ماسپښین له 2 تر 6 بجو. دا لړۍ ښه شوه. اس هم خوشحاله و. خو نیتي احساسوله چې زیاتره خلک یوازې له دې سره د نږدې پاتې کېدو لپاره د دې په ټانګه کې سپرېدل. بې مطلبه به یې هاخوا دېخوا ګرځوله. یوازې د دې د اورېدو لپاره به یې پوچې ټوکې هم سره کولې. نیتي به فکر کاوه چې دا پخپله خو ځان نه خرڅوي، خو خلک یې په پټه پټه اخلي. پر دې هم پوهېده چې د ښار د ټولو ټانګهوالو بده ایسي. له دې ټولو اندېښنو سره سره دا وارختانه وه. خپل باور رامه ساتله. یوه ورځ د کمیټې والو راوغوښته او لایسنس یې ترې واخیست. لامل یې دا وښود چې ښځه ټانګه نشي چلولی. نیتي وپوښتل صاحبه ښځه ولې ټانګه نشي چلولی؟ بس نه یې شي چلولی. ستا لایسنس ضبط شو. صاحبه تاسې ټانګه او اس هم رانه واخلئ، خو دا راته ووایي چې ښځه ولې ټانګه نشي چلولی. ښځه سرخې کوي او روزي ګټلی شي. ښځه نوکري کوي. ښځه د کولې په کانونو کې پر سر ټاټې چلوي. زه ولې ټانګه نشم چلولی؟ زه بل کار نشم کولی. ټانګه زما د میړه ده. زه یې ولې نشم چلولی؟ زه څنګه خپله روزي وګټم؟ صاحبه پر ما رحم وکئ. ولې مې له خوارۍ او مزدورۍ راګرځوئ؟ زه څه وکم؟ تاسې راته ووایئ. افسر ورته وویل زه په بازار کې کښېنه. هلته مزدوري ډېره ده. د دې په اورېدو د نیتي په بدن کې د نناسته نیتي خاورې ایرې شوه. ښه صاحبه یې وویل او ترې راووته. په 100 روپۍ ټانګه وپلورله او سیده د ابو قبر ته ورغله. یوه شېبه غلې ولاړه وه. سترګې یې وچې کلکې وې. لکه له بارانه وروسته چې ټکنده لمر د ځمکې ټول لمده بل زبېښلی وي. شونډې یې چوله شوې او قبر ته یې وویل ابو ستا نیتي نن د کمیټې په دفتر کې مړه شوه. له دې وروسته ترې را روانه شوه. پر سبا یې عریضه وکړه او د بدن پلورلو لایسنس ورکړل شو.